السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې ځان ته دعا کول څنګه دي. د ابي ایوب الانصاري رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک چې به کوم وخت دعا کوله بدا بنفسه، په خپل ځان به شروع کوله. اول بیا ځان ته دعا کوله، بیا بینو اقربانو امت او اهل بیت یادول. او دغه رنګه بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها مبارک وایي وقلت يا رسول الله أي دعاء أفضل، ما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تويل چې کومه دعا افضل ده. وی رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم راتول دعاء المرء لنفسه، چې انسان خپل ځان ته دعا کوي. البته په دعا کې وسړی ځان یادوي چې الله ما وبخښه، لاغه بعد که بیا نور امت تقریبا ته دعا کوي. نو ځان ته دعا کول دا لازم دي که ضرورت لرو د الله فضل و کرم ته او د الله جل جلاله رحمت ته ضرورت لرو. او دغه رنګه وی اول د سړی ځان ته دعا کوي چې دی الله وبخښي، نو بیا د دعا د بل په حق کې مستجابه ګرځي. نو وار به سړی داسې وایي چې الله ما وبخښه تر هره ګناه راتېر شه. له هغه بعد نو بیا دعا خوله خلاصه کړه چې هر مؤمن پر خوله درکلی هغه ته دعا کوه، خصوصا قریبانو ته، انډیوالانو ته، استادانو ته، شاګردانو ته، کشرانو ته، مشرانو ته. حدیث رقم 2238 صفحه 116 جلد نمبر 10 مجموع الزوائد. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.